څنګه پوه نه شوم راغلی یو چې حالت بیرته د کنټرول لاندې راولي دا څه ډول خبره ده پیکاسا دا چې د اړتیا په وخت کې تاسو ته مو صندوقونه او مهمات درولېږل او د مبارزې لپاره مو څومره کارونه کړي خپله پوهېږئ ما ته وګوره مشره زه واضح خبرې کوم تاسې هیڅ بریالي نه یئ تاسې ته څه لارښوونه شوې وه یوازې هم دومره چې یو 2 صندوقه مرسته وکړئ او یا که د مرستې ترڅنګ باید خپلې مبارزې ته هم دوام ورکړئ اوس ویلی شئ چې ستاسې هغه مشهور سازمان موږ ته څه ګټه رسولې ښاغلی شاهینه ښاغلی پیکاسا آیا اړتیا نه وه چې موږ په داسې بد حالات کې غلي پاتې شوی وی سمه ده چې په ډېرو کارونو کې تاسې هم تل له موږ سره لوجستیکي مرستې کړي دي ښاغلی پیکاسا وبخئ پایله دا چې تل موږ ماتې خورو رښتیا کله چې زندان کې هم یو کار زما پام ځان ته واړاوه څه وشول چې تاسې هم سوله غوښتونکو کسانو له ډلې سره یو ځای شوئ 10 کاله کېږي چې په دې هېواد کې وینه تویېږي نور نو ان کردان هم له دې حالت نه ستړي شوي دي سازمان تلفات ورکوي رهبران مو هم په خپلو منځونو کې جنګونه کوي سازمان ان د کردانو په وژلو یې هم پیل وکړه ښه دې کې څه خبره ده موږ فکر کوو چې اوس په رښتیا هم د سولې او دیموکراسۍ وخت را رسېدلی دی پیکاسا واده اورېدل شاهینه سوله او دیموکراسي یادوي له دې خبرو نه تېر شه مشره تېر شه که غواړئ چې موږ پرمختګ وکړو نو لویو عملیاتو ته چمتووالی ونیسئ 25 پیکاسا مهرباني وکړئ مشره مهرباني ته موږ یوازې پرېږده البته مشره شکر دی چې ستاسې په منځ کې اوس هم یو څو هوښیار کسان شته خیرت دی فیضو خیرت دی پیکاسا په 12 دسمبر چې کومه پیښه رامنځته شوه زموږ زړی خفه کړ په مبارزه کې یوازې تاسې ته ضربه نه ده رسېدلې موږ هم د دولت په وړاندې ډېر څه له لاسه ورکړل څوک چې هر څه له لاسه ورکړي باید څه وکړي باید مقابل لوري ته یوه سخته ضربه ورکړي دا چې ته د ضربې خبرې کوې حقیقي بڼه لري ډېره حقیقي بڼه لري زه په حقیقي ډول د یوې ضربې خبره درته کوم هغه څه کېدلی شي یوه ګواښونکې او لویه ضربه چې ترکیه هم بیرته زموږ په کنټرول کې شي ملګري مو د سولې او دیموکراسۍ خبرې کوي بې ځایه خبرې پرېږدو او خپل کار ته باید پام وکړو په داسې یو حالت کې ستا نظر تاییدوم موږ د یو سازمان په توګه باید ډېر فعاله واوسو سوله او دیموکراسي دا هسې خبرې دي ما په زندان کې د هر څه په اړه ډېر فکر وکړ وروسته بیا مې هم څو ځلې فکر وکړ یو څه مې پیدا کړه یو داسې لوی عملیات ترسره کوو چې تر نن ورځې پورې د چا په فکر کې هم داسې یو عملیات چې بیرته ټول په پښو ودروي داسې عملیات چې ترکیه د کیک غوندې په 2 برخو وویشي زه دې هیجاني کړم په لیوال ته یې سره یاورم دا دی اوس ژوند دی خو هیڅ زموږ په درد نه خوړل کېږي خو که مړ شي د خلکو منځ کې شورماشور خورېږي ورځ په خیر زه نجیب الماضي یم عمر په کور کې دی نه تېره شپه کور ته رانغی موبایل ته هم ځواب نه ورکوي ډېره ورته اندېښمنه یم ما ته هم ځواب رانه که سمه ده ستاسو پام چېرته به وي زموږ په سیمه کې یوه قهوه خانه ده عمر کله کله هلته ځي کېدای شي هملته وي ژوندی اوسې ښه ورځ امیر صاحب وخت لرئ نه نیازي امیر صاحب یو څوک غواړي تاسې سره وویني زه اوس له هیچا سره نشم لیدلی نیازي خو هغه د امنیت مدیر دی تاسې ته په تمه دی دا خبره به دې اول کړې وه نیازي ګورئ مدیر صاحب یو له اخوانه راغی یو له دې خوا نه راغی او مخامخ
دا د کېدلو کار نه دی مدیر صاحب. آرام اوسئ ښاغلی سینان. نور نو زمونږ په لاس کې نجیبه لمسیان مې له تا نه اخلم. ته ختم شوې ته خو هم پوهېږې ختم شوې. امکان نه لري. څه امکان نه لري ها؟ یو ډیر ښه نظر دی، یو ښه فکر دی. دا کارونه زموږ په ګټه هم دي، خو دا کار امکان نه لري. ما ته ووایه چې ولې امکان نه لري. زه هم تا ته د امکان درلودلو په اړه یې تا ته وایم. چیرته چې هغه اوسېږي شاوخوا ته یې دیوالونه دي، په پوره تجهیزاتو سره سمبال 2,000 کسان، 2 لوی قماندانان او یوه ځانګړې امنیتي ډله له هغې ځای نه ساتنه کوي. د رادار سیستم یې 24 ساعته څارل کیږي. ان په کوټه کې 10 کمرې دي. په دې خو موږ پوهېږو. همدارنګه هغوی ته ځانګړي خواړه تیاریږي. هلته چې کوم کسان کار کوي ان د هغوی کورنۍ نه پوهېږي چې هغوی هلته کار کوي. ته فکر کوي چې زه په دې نه پوهېږم فایزو؟ له اسرائیل پرته هلته هیڅوک نشي دننه کېدلی. زه دننه کېږم. 3 میاشتې کېږي چې په دې پلان باندې کار کوم. تاسې غلي ناست یئ، د سولې او دیموکراسۍ خبرې کوئ. زه هڅه کوم چې تاسې څنګه په پښو ودروم. مونږ ښایي که خپل ځان ښایي. دا د سولې خبرې زما هم نه خوښېږي، خو خلک له دې هر څه نه ستړي شوي دي. نور نوکردان هم هوښیار شوي. نه د ازادي، نه د خپلواکي، نه د هیڅ شي په کیسه کې دي. سمه ده. دا عملیات به د هغوی احساسات راوپاروي. له ما سره یې او که نه یې ته دا ووایه. البته چې یم. زه څه کولی شم؟ ته دا ووایه. خپلو ټولو کسانو ته وسلې ورکړه. کاندیل ته ووایه چې چمتو واوسي. کسان د ښارونو ته راښکته شي. وخت یې راغلی چې مقابل لوري ته څپېړه ورکړو. داسې چې ده نو زه ډېره مرسته غواړم. د پولیسو د ډېرو عملیاتو له امله موږ ته هېڅ هم نه دی پاتې. که به 200 کیلو G4 مو له لاسه ورکړو، که هم داسې مخته لاړ شو په میدان کې پاتې کیږو. زموږ حالت هیڅ د ډاډ وړ نه دی. هر څه چې غواړئ درکول کیږي. له دې عملیاتو نه وروسته به تر قیامته پورې د کورد ترک د سولې په اړه هیڅ خبرې ونه شي. سازمان به بیرته په پښو ودرېږي. خلک به په یوې وړې اشارې سړکونو ته راووځي. زموږ لاس هم شته، نو موږ به ژوندي وسوځوي. په دې کار خلکو سره خیانت کوو. ښه، ته په دې اړه اندېښنه مه کوه فیضو. په هر حال زه اوس ځم. نور کارونه هم لرم. د خبر په تمه پاتې شئ. یوه بله خبره هم شته. کایا مینیک به څنګه شي؟ کایا مینیک وړوکی ماشوم. اندېښنه مه کوه، هغه ته مې یوه ډالۍ لرم. ته راځې یو څه وایي او هغه راځي بل څه وایي. پیکاسه نه پوهېږم په چا باور وکم. هغه کایا مینیک نومې ماشوم ته اوس هم له ما سره برابره وې فیضو. دا زما سپکاوی نه دی. کتاب هغه سره دی او که نه؟ هغه ان د کتاب پوښ هم نه دی لیدلی. ښه نو هغه کتاب له چا سره دی؟ څه فکر کوې؟ ښه، کتاب چې له چا سره وي هغه پاچا دی. هغه وخت بیا موږ هم ورسره یو. له دې نه وروسته یوازینی مخاطب مو زه یم. خبر اوسئ په دواړو سترګو. کردت کارت، د موبایل شمیره، بانکي حساب، ان د پارکینګ ټکټ ټول غواړم خیري سم د لاسه. سمه ده وروره پیدا کوم یې. ان چار مغزه چې پټ کړی هغه هم پیدا کوم. ته اندېښنه مه کوه. ښه نو ته چېرته ځې؟ تا ته یې څه خیري؟ تا ته یې څه؟ وایم تا ته یې څه؟ سمه ده ګرانه، همداسې مې وویل. ګیلاس مې مات کا او ستوني ته مې ورته ونیو. ما ته داسې ښکاري چې د فلم کیسه کوي. خو ښه وروسته د ارکان کندو د دعوې په اړه خبر ته راګرځو.
چې مخکې د ارکان کندو د دعوې مهم غړی قبیله شهید اصلي پاتې کیسه شوی اوس و. پیلېږي خو نن د محکمې د فلم مالک خو آزاد هغه شوی دی. شو او وروسته له دې به په آزاد ډول محکمه کیږي. اوس مهال تاسو د هغه د آزادولو ویډیو ګورئ. تاسو د څه په اړه بحث کوئ مینیکا؟ وایم چې مهم کس آزاد شوی دی. مهم کس هغه څوک دی؟ پیکاس ازلی دوست مې دی او ابدي دښمن مې دی. دا چې دښمن دی نو ولې د په زندان کې ونه باشه؟ فکر کوي چې ما هڅه ونه کړه؟ ته هغه نه پیژنې. هغه ډېر ګواښونکی دی. اوف زه اوس څه وکړم؟ سمه ده تاسې دا سړی پیژنئ؟ نه نه پیژنم. له دې سړي نه ولې دومره ډارېږي؟ که تاسې پیژندلی نو تاسې به هم زما په شان ډار شوي وای. یو ډېر ګواښونکی سړی دی. ډېر. هغه به هرومرو ما پسې راځي. دومره مه ډارېږه کایا مینیکا، زه در سره یم. د ټوکو خبره نه ده ډاکټره. موږ باید دا سړی ختم کو. مخکې له دې چې هغه موږ پیدا کړي موږ باید هغه پیدا کړو. مهرباني څوک مو پکارو؟ دلته د مینیک په نوم یو بادرنګ اوسیږي. څوک اوسیږي؟ مالګرو دلته څوک اوسیږي؟ د مینیک په نوم یو بادرنګ اوس دې واورېدل چې څوک اوسیږي؟ وا مې اورېدل. ښاغلی دننه ده. ښاغلی نه بادرنګ. له ما سره یوه سخته لوبه وشوه. رانه یې په ډېرې اسانۍ سره ووژله. ان د ممدو مړی هم پیدا نه شو کړی. خدای دې دوی ټول وبخي. آمین. ته وګوره نجیب امر ان زما قبر هم جوړ کړی خو خبر نه دی چې زه ژوندی یم. نجیب امر خپل نږدې کسان له لاسه ورکړل. هغه چې په غوسه نشي نو څوک به په غوسه شي. خو ته ژوندی عاکفه. زه چې ژوندی یم څه ګټه کوي ثابته. امر صاحب خو له دې نه خبر نه دی. نه خو البته چې خبر بشي. غواړي چې اوس خبر شي؟ وګوره نجیب امر را روان دی. راځه دې خوا ځو. راووځه. خیر کې مینیکا چېرته یې؟ راووځه. هغه دی راغی. را دې شي چې وګورو څه بلا ده. چې راغی خپله سزا به وګوري. چا چې حرکت وکړه وژنم یې. وسلې مو وغورځوئ. وغورځوئ. آفرین زړور سړی. مرګ ته چمتو یې ها؟ مرګ ته ها؟ البته چې مرګ ته. که ته اوس ما وولې آیا زما ملګرو په لاسونو نکریز ایښي؟ سمدلاسه دې غلبېل کوي. وسله دې وغورځوه. پام چې مې نه غورځوي. پام کوه. آفرین. کوم رزیل چې د شاته پټ شوی د هغه لپاره مرګ ته ځان مه غورځوه. او پیکاس جانه ته چیرته وې ها؟ موږ هم تا ته سترګې په لاره وو. دا چې ته آزاد شوی موږ ته خو به دې خبر راکړی وه. ډېره ګیله لرم. څه شی درته راوغواړم؟ کباب، قبلي، ځیګر، همدارنګه ښه خوندوره کوفته، مولنګ، غلی شه. سور کړی چرګ.
انسان کله چې نږدې کس له لاسه ورکړي بیا یې هغه وخت په ارزښت باندې پوهیږي داسې نه و چې زه ستا په ارزښت نه پوهېدم کله چې ته لاړې له ډېرو غمونو سره مې مخه شوه ته چې بې غمونه مې لږ وو ګرانې کورنۍ مې ساتم نه یې پرېږدم چې وویشل شي ماشومان مې نه ورکوم ستا قاتلان هم پیدا کوم چې ته رانا ممدوح عاقف له مانه واخیستی له هغوی سره حسابي کوم دې کار ته وګوره هلته څوک دی اوس څه وکړو وروره ومې ویل هلته څوک دی له تا سره او له دې ښکلې جلۍ سره ستونزه نه لرم یوازې له دې کایا مینیک سره حسابي کوم دا له خپل ژوند نه پښیمانه وم وروسته بیا د ګټې اخیستنې لپاره سپیانو ته یې غورځوم خو ښاغلیه زه ستاسې د لارې یوه وړه تیږه یم که ما لرې وغورځوي ګټه مې درته نه رسېږي درته مې ویل غلی شه الله وی زمونږ له دعوا سره د خیانت وکړ پیسا ګور دې وواژه زه دې خرڅ کړم اوس نو ته باید مردار شي هلته څوک دی زر کوئ د باندې راوځئ ثابت هغه وړاندې راځي ته پاتې شه زه بوځم هیڅ ځای ته نشئ تښتېدلی همدلته درته قبر وباسم که غیرت درکوي راووځئ صبر وکړه امیر صاحب زه یم وسله دې ښکته کړه ثابته ته دلته څه کوې د عاقف د قبر لیدو ته راغلی وم امیر صاحب ولې پټ شوی وې ها ولې دې راته ځان نه ښکاره کوه ثابته خدای دې صبر درکړي ما ونشو کړه چې ان د تسلیت لپاره درشم وشرمېدم ومې نو غوښتل چې در سره مخ شم زه چې تلم موبایل ته مې زنګ راغی تا واورېد آفرین ثابته والله چې ښې خبرې دې وکړې انشاءالله چې خیري به یو څه پیدا کړي وي انشاءالله چې په سم وخت کې به سره مخامخ شو نجیب امره انشاءالله زه نور ځم د پخوانیو ورځو لپاره یو بل چانس هم راکپي کاسه ته بې غیرته باید ووژل شي خو زړه مې غواړي در سره لوبه وکړم ښکاره ده چې زندان کې مې زړه ډېر په تنګ شوی اوس وګوره زه څه کوم ته څه کوې له تا سره یوه لوبه کوم دا هم ستا چانس تر څو چې د مرمۍ ور را رسیږي یو څه ووایه چې زه تا ونه وژنم سمه ده زه تا ته داسې معلومات درکوم چې ګوره زه څه درته وایم عاقف ژوندی دی
دا خو یوه عادي خبره ده سمه ده خو دا بسنه نه کوي چې ژوندی دی بیا یې وژنو زه نه یم مړ شوی یو دوه ثانیې وځنډېده صبر وکړه پیکاسه باور به دې رانه شي خو ملکه هم ژوندی ده ښه دا بد خبر نه خو دا خبر تا نشي ژغورلی بام د بام غوندې خبر درکوم پیکاسه کتاب له ما سره دی ټول چې کوم کتاب پسې دی هغه کتاب له ما سره دی هو وګوره دا خو هیڅ ښه خبر نه و مینیکا لکه چې کتاب له تا سره دی البته ما څنګه داسې فکر ونه کړ له تا سره دی کتاب له تا سره دی ډېر نیک مرغۍ کایا مینیکا یو بل چانس دې ترلاسه کړ څه وشول خیري زر ووایه زر کوه د شاین ټول ژوند مې لات پلټ که ښه څه دې پیدا کړل دا چې چېرته له چا سره ژوند کوې څه خورې څه څکې ټول مې پیدا کړل ووایه ګرانه څه دې پیدا کړل ووایه که نه په پیل کې مې څه خاص پیدا نه کړل ما هم خپلې پلټنې ته دوام ورکړ ان بانکي حساب مې ورته وڅېړه معاملې ونه کوه خیري ووایه څه دې پیدا کړل که نه وروسته له ډېرې پلټنې نه مې وکتل چې یوې ښځې ته یې له خپل حساب نه پیسې لېږلې دي وروره یعنې څه خیري یعنې دا چې هغه ښځه د شاهین ملګرې ده کم عقله دا خبره لنډه که که نه لنډه ومې همدارنګه هغه ښځه د یو ډېر مهم کس لور ده او څارګر صاحب ښه د هغې ښځې تلیفوني خبره مې هم اورېدلې له شاهین سره ویني په نږدې وخت کې ګوره اوس دې سمه خبره وکړه بیخي دې سمه خبره وکړه د کردانو او ترکانو ترمنځ د تل لپاره نفاق رامنځته کوم اساسي قانون یادوم پیکاسه موږ چې لاس په لاس کوم د کورد دولت جوړو د هغه لپاره اساسي قانون لیکم پیکاسه بیا دې لږ څه سمه خبره وکړه کایا څنګه اساسي قانون زر یې راوښیه زر کوه صبر وکړه دا دی دلته دی غوږ شه لوله مې تاسې هم واورئ لومړی ماده کردستان یو خپلواک دولت دی دویمه ماده کردستان له اساس نه کرد ملت پورې یو تړلی دولت دی ښاغلو بل هیڅ نژاد پورې تړلی نه دی په عمومي ډول د کردانو عقیدې او آزاد ژوند کولو ته ژمن دی درېیمه ماده د کردستان دولت د کردانو په منځ کې نه تقسیمېدونکی دولت دی ژبه یې کردي ده بیرغ یې شین زیړ او سور رنګی دی مرکز یې احمد دی دا څه دي مینیکا زموږ له اساسي قانون نه دې مادې غلا کړي دا کاپي اساسي قانون دی پیکاسه د نوي دولت خو اساسي قانون لږ څه کاپي وي د دې نورې مادې چیرته دي که ما ژوندی پرېږدی نو نورې مادې به یې هم ولیکم خیر دی ما مه وژنه پیکاسه خدای دې ماته سزا راکړي سمه ده ته مې خرڅ کړې خو یو ځل پوښتنه وکړه چې ولې مې خرڅ کړې ولې زه مجبور وم که نه نو وژله مې هر څه چې ته وایم هغسې کوم ته باید زما سم اطاعت وکړې مینیکا بې ځایه سرزوري به نه کوې که معمولي تېروتنه دې وکړه نو سمدلاسه دې وژنه ژمنه ده سمه ده زه نور نو ستا د امر لاندې عاجز انسان یم لویو موخو ته د رسېدو لپاره
ستا د لاس لاندې کار کوم او ستا قربانېدونکی غلام یم دا چې تا دومره زر بدلون وکړه د ریکارډونو په کتاب کې به دې نوم ولیکل شي له بده مرغه چې زه بله لاره نه لرم زه تا اوس بخم اوس نو خبرې پرېږده سمدلاسه لاس په کار شه هغه ورځې ډېرې نږدې دي چې ته پکې اساسي قانون لیکې زما او زما کسان تاسو ته په خدمت کولو ویاړو له تا سره څه دي ته څه کولی شې په سیمه کې کابو 2000 کسه زما امر ته په تمه دي په غرونو کې په ښارونو کې جنګ کولو ته چمتو یو ډېر ښه تا ته د ځان ښودلو لپاره یو لوی فرصت درکوم یو لوی عملیات پلانوو له ما سره راشئ تاسې ته خپل چمتووالی ښایم سمه ده چیرته ځو ښاغلیه زما د لویې پروژې لیدو ته قیامي نیکه راځئ ټول یو ځای ځو مهرباني وکئ زر کوئ ما پسې راشئ زر کوئ زر کوئ کیسه داسې ده ثابته زه ډاډمن یم چې دا یوه لومه وه خو د خدای په مرستې سره هر څه به ښکاره شي زه د خپلې مېرمنې قاتل نیسم د هغه رذیلانو لوبه خرابوم که زما مرستې ته اړتیا وه مه شرمېږه او راته ووایه بله ثابته زر کوه چې ځو موږ د شاهین ځای پیدا کړم سمه ده درځم امیر صاحب زه باید اوس لاړ شم بیا هم خدای دې صبر درکړي دوستان دې ژوندي وي امیر صاحب څنګه وو هیڅ ښه نه دی مورال یې خراب دی فکر یې خراب دی ما هغه هیڅکله همداسې نه ولیدلی که خبر شي چې ته ژوندی یې کیدای شي مورال یې ښه شي د نجیب امیر مورال یوازې ته ښه کولی شي هغه ورځ به هم راشي هنري خور رانا مامدو چا چې وژلي دي هغوی پیدا کوو ورسره حسابي کوم خو لومړی باید هغه کتاب پیدا کړو راځه زما ژوند مخ په ښه کېدو دی ملګریه ته چې دومره چالاکه اوس یو زحمت وباسې هرومرو ژوندي ښه کېږي زما بخت ښه دی چالاکي نه ده له هر چا سره بختیاري نه کوي اوس به له تا سره مونه کې عمره ته ډېر بدمرغه یې بخت در سره هېڅکله یاري نه کوي نجیب امره ما ته دې ولې دروغ ویلو مره ما تا ته دروغ نه دی ویلي نجیب امره خو خبر دې دروغ وخته عمره امر صاحب وګوره زه له هېڅ شي نه خبر نه وم څه خبره ده څه شوي دا چې ته له هېڅ نه وې خبر ما ته وګوره احمقه نو بیا ولې دې ما ته دروغ ویل چې نن شپه 4 بجې راوړي ها نه امر صاحب ما درته څه دوکه درکړې ملګرو ما له دنه خوشې وژغورئ کوئ هیله کوم ملګرو لرې شئ زه تاسې سره کار نه لرم عمره ودرېږه مه تښته آرام اوسه زه چې چا پسې یم هغه ته نه یې مهرباني وکړه څارګر صاحب مهرباني وکړه ثابته وروره تاسې ته مې قهوه قهوه راوړه څه وکړو خیري موږ ته معلومات پکار دي معلومات راوړه معلومات
په فلمونو کې خو تل همداسې کېږي یو څو مهم کسان عملیات ته وځي بیا ټول اصلي صحنې ته له قهوې سره دننه کېږي چټیات ما وایه خیري وایه چې د هغې ښځې کور کوم دی د هغې ښځې کور هغه ودانۍ ده داسې چې دا نو زه د شاهین ملګری نیسو وروره دا د ښاغلي شاهین ملګری به څنګه وي زه وایم چې بدرنګه به وي ښکلې ښځه خو هېڅکله هم د هغه ملګري نشي کېدلی خدای دې درته انصاف درکړي خیري دې خبرو دې خو په ښکاره ډول زما زړه بد که له پیکاس نه کوم خبر شته پیکاس او شاهین یو ځای دي دا ښځه له هغوی سره په ډیپو کې ویني موږ یې هم څارو والله ځینې وخت په درد خوړل کېږي ما ته رښتیا ووایه تا ته چا ویل چې ما ته دروغ ووایې ښاغلی سینان راته امر وکړه ویل هغه ته د دروغو خبر ورکړه ما هم دغه خبره ومنله آخر هغه زما رئیس دی ما ته تنخوا هغه راکوي یعنې سینان پوهېده چې زه یې په شرکت چاپ اچوم هغه درته ویل چې ما ته دروغ ووایه همداسې ده هو دا لوبه هغه پلان کړې وه ما پرېږده زه ګناه نه لرم زه یو غریب سړی یم بې شرفه سینانو زه به تا همداسې پرېنږدم د دې ټولو کارونو حساب یې در سره کوم ما پرېږده چې لاړ شم زه مېرمنه او ماشومان لرم قربان دې شم زه لاړ شم ژوندی اوسې ورځه له تا سره غرض کول ګټه نه کوي اصلي کس ته باید سزا ورکړل شي څوک یې څه خبره ده به کار کوونکی حالا موټر پورته شه مرسته وکړئ مرسته وکړئ هیله کوم مرسته وکړئ مرسته وکړئ وروره یو ځل ماته وګوره مهرباني وکړه څه خبره ده له تا نه مې یو څه غوښتل په دې وخت کې له ما نه څه غواړې ژوند دی مرسته وکړئ عمره مرسته وکړئ عمره عمره دا کار چا وکړ امر صاحب مرسته وکړه امر صاحب ما وبخښه وایي زغمه عمره روغتون ته دې رسوم خدایه له ما نه څه غواړئ تاسو څوک یئ دا چې څوک یو مهمه نه ده دا چې ته څوک یې مهمه ده که تاسې پوهېدئ چې زه څوک یم نو داسې به مو نو تښتولم مونږ خو تا نه تښتوو چیرته چې ځې هلته دې روغه رامټه رسوو دا چې ته څوک یې څه کوې چیرته ځې مونږ پوهېږو اوس نو په ارامۍ سره مونږ ته لاره وښایه ګورئ دا چې تاسو څه وایئ زه نه پوهېږم ښه داسې ده اوس نو داسې مه کوه خیر دی مونږ ته لاره ښایې او که نه یې ښایې سمه ده درته یې ښایم د چشمکې له خوا ته په یوې ډیپو کې سره وینو ما ته دروغ مه وایه دروغ مه وایه پام کوه دروغ نه وایم رښتیا وایم په یوې ډیپو کې سره وینو هیله کوم ما مو وژنه
اوس نو موږ ته د انسان په څیر لاره وښایه حالا نو کله چې د بېشک تاش له تاسیساتو تېر شوی د چکمکیلي په پیل کې ښي لوري ته وګرځئ. آفرین دې وي په تا آفرین جلۍ دا دی را ورسېدو. دا کوم ځای دی ښاغلیه؟ د عملیاتو د تعلیم ځای دی چې په وسیله یې بیرته په پښو درېدلی شو. زه د تعلیم لیدونکو په ډله کې یم. له بده برغه چې نه یې. خو ولې ښاغلیه؟ ځکه چې دلته نظري نه عملي تعلیم ورکول کېږي. راځئ له ما سره راشئ. ښه اغلې لیلا ته مه راځه. تاسې وویل چې دلته نظري نه عملي تعلیم ورکول کېږي. زه په عملي تعلیم کې تکړه یم ښاغلیه. خو زه تا نه پېژنم او په تا باورم نه کوم. کېدای شي. خو پیکاسه لیلا زما تر ټولو مهمه او تر ټولو نږدې کس ده. کېدای شي. خو زه تر اوسه د ښکلې ته دومره نه یم نږدې شوی چې ویې پېژنم. څنګه لیلا؟ راځئ تاسې له ما سره راشئ. هر څنګه چې کېږي زه باید په دې اړه مسار ته خبر ورکړم. امر صاحب ځواب راکړئ. دا مو ولې ووژل؟ ملګرو هیله کوم شاته لاړ شئ. مهرباني هیله کوم. هیله کوم ارام اوسئ. هیله کوم مهرباني لږ ارام اوسئ. خوشي مې کوي. هیله کوم خوشي مې کوي. خوشي مې کوي. خوشي مې کوي. سمه ده ملګرو، له دې نه وروسته د امنیت او عدالت کار دی. څه ته چې اړتیاوي ترسره کوو یې. امر صاحب ډېره زیاته بښنه غواړم، خو لږ تر لږه د شور ماشور ختمېدو لپاره له موږ سره لاړ شئ. ستونزه نشته، تاسې خپله دنده ترسره. ملګرو خوشي مې کوي. هیله کوم خوشي مې کوي. عمره څه وشول؟ د عمر کار خلاص شو. چې راتلم په وینو ککړ په ځمکه پروت و. ډېر ښه. دا کار خو له اټکل نه په ډېرې اسانۍ سره وشو. ګورو چې نجیب عامر له دې تور نه اوس ځان څنګه ژغوري. ژوندی اوسئ. که کوم بل څوک دې وژنو پیکاس ته خبر ورکړه بس څه نه کوي. زر کوئ دننه کېږو. ډېر ښه. وګورئ د اخیستلو هڅه یې وکړه نو هرومروسه شته. پام کوه چې درنه ورک نشي. او دا کاس عامر صاحب دا څه وایي؟ ها رښتیا وایي؟ بس که بې ځایه چټیات مه وایه نیازي. وسلې مو وغورځوئ. په اصل کې ته دې وسله وغورځوه، که نه نو د دې ښځې ماغزه به سمدلاسه وشینده.